ننګرهار کې د یو خصوصي پوهنتون له لوري اطلاعات او کلتور ریاست سره په ګډې همغږۍ د کتاب لوستنې او مطالعې درې ورځنی نندارتون پیل شو. د دغه خصوصي پوهنتون د څېړنې او علمي مجلې مرستیال وایي نندارتون کې سلګونه علمي کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې موخې د کتاب لوستنې فرهنګ دودول دي. په ټوله کې خو د پوهنتونونو او د اکاډمیکو ادارو خپل اصلي رسالت اداینه ده چې دا زموږ د ټولو اکاډمیکو ادارو رسالت ده چې باید موږ کتاب لوستنې او مطالعې ته ډېر توجه وکړو، په دې برخه کې ډېر کار وکړو. دوم ستر هدف دا ده چې په ټولنه کې او په دغسې تحصیلي ادارو کې موږ د کتاب لوستنې او د مطالعې دود رایج کړو. د کتاب لوستنې دغه نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه د مطالعې فرهنګ پیاوړي کولو لپاره مهم بولي او په دوام یې ټینګار کوي. دغسې نندارتونونه د مطالعې د دودولو لپاره ډېر مهم دي. د مسؤلینو نه غوښتنه لرم چې دغسې نندارتونونه جوړ کړي تر څو ځوانان ترېنه ګټه واخلي. د ځوانانو څخه مو دغه هیله ده چې فیډریب مطالعه ونکړي، چاپ شوي کتابونه وګوري تر څو دې سره لیکوال تشویق شي او نور کتابونه چاپ کړي او ټولنې ته وړاندې کړي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ دودولو لپاره په نږدې راتلونکي کې ننګرهار کې د هېواد په کچه د یو لوی نندارتون د جوړولو خبر ورکوي. د مطالعې د دودولو لپاره هم د اطلاعات فرهنګ وزارت د خپل مسؤلیت له مخې په ولایتو کې ریاستونه او دوی په هر اړوبه کې د کال یو څو نندارتونونه لري چې هغه د خصوصي پوهنتونونو سره دي، همدارقم ته د کتاب خپرندویو ټولنې سره دي او د دوی د خپلو امکاناتو په استفادې کولی شي په ولایتو کې په یو شمېر ولسوالیو کې ګڼ ویشت ولسوالۍ هلته نندارتونونه تنظیم کړي. نو انشاءالله دغه برخې ته په تمام معنا هڅې روانې تر څو پورې په افغانستان کې د کتاب دغه لوېدلې مطالعه بیرته راپورته کړي. د یادونې وړ ده چې ننګرهار کې له دې وړاندې هم د کتاب لوستنې فرهنګ پیاوړتیا او کتاب لوستنې ته د ځوانانو هڅونې په موخه بېلابېل پروګرامونه جوړ شوي دي.